کیسه وکړي کیسو سره د طبیعت برابري هغې سره ودم شي هغې سره خوشحاله وي بیا د هر چا مناسب قصه وي ماشوم ته سړی یو شان قصه کوي مشر ته بل شان کوي الغرض مقصد زما د خبرې هغه دی چې د انسانانو فطرت دا دی چې دوی قصه خوښ خو دا انسانان پیدا کړي الله رب العزت دي نو الله به د دوی نه نه خبر چې دوی قصه خوښوي نو ځکه دوی د دې نه محرومه کړي نه دي قرآن کې الله رب العزت په خپله قصې بیان کړي دي په حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم قصې بیان کړي دي او گنجایش د قصې د بیانولو او د اورېدو یې هم پیدا کړی دی خو هغه قصې چې هغه ګټوري هغه فایدهمنې هغه رښتینې د قرآن قصې دا خو د ټولو نه غوره احسن القصص رښتینې غوره بیا د رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیثونه چې په صحیح سند سره ثابت دي هغه رښتینې قصې دي بیا سړی د خپل وخت هم قصه بیانولی شي خو شرط دا چې رښتینې قصه وي ورسره دا خبره یاده کړي قصې هسې د اورېدو دپاره نه وي د بیانولو دپاره لقد كان في قصصهم عبره الله وي په دې قصو کې عبرت دی مؤمن سړی هوښیار بنده د الله هغه د هر څه نه عبرت اخلي د قصې نه د حادثې نه د واقعې نه چې دی هوښیار دی د عقل خاوني او ځکه الله وي دې کې عبرت دی لأولي الالباب د عقل د خاوندانو دپاره کمقل سړي دپاره پکې عبرت نه دی غټه واقعه راپېښه شي د کم عقل سړی داسې محسوسه کې لکه مچ چې د چا په پوزه کیني او دی داسې وکړي او لرې کړي بس د سره د دې ته سوچ رانړ چې دا قصه دا واقعه دا حادثه په دې کې زما دپاره څه فایده ده قرآن کې چې کومې قصې دي هسې خو نه دي بیان شوي رسول صلی الله علیه وسلم چې کومې قصې ذکر کړي هسې خو نه دي بیان شوي بیا که یو عالم یو مشر موږ ته یو قصه بیانوي هسې خو یې نه بیانوي چېرې ټایم پاسې کوو نه دې دپاره بیانوي چې تاسو یې واورئ سوچ پکې وکړئ چې عبرت دی خو د عقل د خاوندانو دپاره او چې زړه یې ژوندي د هغوی دپاره نن به موږ هم انشاءالله یو قصه بیانو د بني اسرائیلو بیا د فایده یې ده کې اکثر قصې چې قرآن کې دي دا هم د بني اسرائیلو دي حدیثونو کې چې دا هم د بني اسرائیلو دي وجه د هغې دا دی چې دا موږ ته نږدې امتونه دي یهود و نصارا نصارا خو موږ ته ډېر نږدې دي بیا د هغوی نه بره یهود دي نو ځکه دوی موږ ته نږدې ډېر دي نو د دوی قصې ډېرې بیانېږي ځکه چې دا سلسله دي سره روانه دا دغه خلکو ته یادې وي دا قصې نو الله رب العزت هغه خبره ذکر کوي چې د خلکو ته بعضو ته پکې څه نه څه یاد هم د هغه قصه لکه اوس قرآن کې د یهودو قصې الله بیان کړي یو یهودي هم د رسول وسلم په زمانه کې دا نه دي ویلي چې دا دروغ دي ولې ځکه چې هغوی ته دا قصې یادې وي چې او داسې شوي دي پوښه بله دا چې بني اسرائیلو کې ډېر داسې صفاتو هغوی کې د نافرمانۍ د بېادبۍ دا خبرې ډېرې زیاتې وي هغه په دې قریشو کې هم ډېرې وي کوم چې مشرکینو کوم چې رسول وسلم نه ومنل نو دې ځله سره بني اسرائیلو خبره ډېره زیاته کېږي دا قصه په بني اسرائیلو کې د یو سړي ده او رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده او دا قصه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده او په نورو کتابونو کې هم شته ابو سعید الخدري رضی الله عنه دا واقعه بیان کړې ده ابو سعید الخدري او ابو سعید الخدري خپل نوم سعد ابن مالک ابن سنان الخدري دی رضی الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده موږ به ول دا قصه ذکر کو پوره بیا به د هغې نه بعد دې قصه کې څه عبرتونه دي څه فایدې دي هغه به په مختصر ډول ذکر کوو وی کان فی من کان قبلکم رجل ستاسو نه مخکې چې کوم خلک وو په هغو کې یو سړی و او یو حدیث کې ښه واضح راځي چې په بني اسرائیلو کې یو سړی و قتل 99 نفسا
او دې سړي یو کم سل کسان وجلي وو، 9 کسان یې وجلي، دومره لوی قاتل، کس 2 نه 3 نه 4 نه یو کم سل مړي کړي. فسأل عن اعلم اهل الارض، نو تپوس یې وکړي چې په دې زمانه کې ډېر پوهه انسان څوک دی، معلومات یې وکړو. دا یو کم سلي چې ووجل که نه، نو بیا معلومات شروع کړو چې داسې پوهه سړی مې پکار دی، خو هغه پوهه چې اعلم اهل الارض دی، په دغه زمانه کې ډېر ټول نه ښه پوهه. فدل على راهب، نو چا ورته یو راهب وښو، یو پیر یې ورته وښو. راهب دا د دې نصاراو هغه پیر ته ویل کېږي او پیرانو ته. نو د دې نه والله اعلم داسې ښکاري چې دا قصه د نصاراو ده او بیا د عیسی علیه السلام د اسمان ته د اوچتېدو نه بعد را واقع شوې ده. چې یهودو سره علما او احبار او د دوی سره چې دی دا راهبان ډېر دا پیران میران، د پیري مریدي دا په دې نصاراو کې ډېره وه او شروع یې دوی کړی او قرآن کې الله دې خبرې ذکر هم کړی. فدل على راهب، چا ورته ویل دلته یو پیر صاحب دی، خواله ورشه. فأتاه، هغه هلته ورغی. پیر صاحب ته قصه شروع کړه چې انه قتل 99 نفسا، یو کم سل کسان یې وجلي. فهل له من توبه، زما توبه به الله قبوله کړي. د هر ټکي کې فایده ده، زه به ته بیانوم خو چې اول دا قصه واورئ. قال لا، نه توبې کوم چې کېږي، توبې یو کم سل کسان دي وجلي دي، کورونه دي وران کړي دي، ښځې دي کونډې کړي دي، بچي دي یتیمانان کړي، ته راځي توبه ذکر شي. فقتله، به غصه شو، هغه یې مړ کړو. فکمل به 100، 100 کسان یې په ده پوره کړو. بیا ګرځېدو. ثم سأل عن اعلم اهل الارض، بنا نه سم پوهه سړی په کار دی، خو چې پوهه یې. فدل على رجل عالم، نو خلکو ته عالمه، مخکې ورته خلکو راهب خوله او پیر خوله، اوس یې ورته عالم وښو. ورغی د عالم خواله ورته وی انه قتل 100 نفس، د 100 کسان وجلي دي. پیر ته یو کم سل ویلي. فهل له من توبه، د دې توبه به الله قبوله کړي، د توبې ګنجایش پکې شته؟ هغه ورته نعم، ولې؟ ومن يحول بينه وبين التوبه، او د ده او د توبې په منځ کې څوک راځي؟ ولې به نه قبلي؟ یو کار به وکړي. هغه وایي څه؟ وی انطلق الى ارض كذا وكذا، ته به پلاني او پلاني ځمکې ته لاړ شي، ځای به دې بدل کړي. اوس د دې تفصیل نه دی راغلی چې کومه ځمکه ورته ښودې ده. وګوره شریعت چې کله یو قصه بیان کړي که نه، او په یو خبره کې موږ ته فایده نه وي، هغه پکې پرېږدي. کېدی نه شي چې یو خبره کې دې موږ ته فایده وي او هغه دې پرېږدي. نو ته به پکې بیا چخچي نه وایي دا کومه ځمکه وه. لکه بعضو سره نور قصې ختمې شوي، د اصحاب کهف د سپي څه رنګ و، دا سپی کوم قسم و. آدم علیه السلام چې کومې ونې ته نږدې شوی، دا ونه ده څه وه، او مار جنت ته څنګه ننوتو، او وسوسه څنګه واچوي. دا بس خبرې بې فایدې دي، څه له پکې ګوتې وهي. بس عرب دا وایي چې آدم علیه السلام ونې ته نږدې شو، خطا شو، خبره ختمه شو. مقصدي خبر هغه دا ذکر کولو چې الله رب العزت آدم علیه السلام منع کړی. دلته مقصدي خبره هغه دا دی چې په دې سړي باندې دا ځای بدلول دي. ته لاړ شه پراني ځمکې ته، نو اوس ته سینه ټپی را ټپی چې نه، موږ ته خو هغه ځمکه هم معلومه ده او تاسو ته معلومه ده. دا قسمه خبرې موږ اورېدلې دي د بعضو نه، خو دا د هغه سړي خبرې دي چې هغه په علم کې سنجیده نه وي. سله پکې موږ ګوتې وو. او حدیث کې راځي چې ګوره الله حلال بیان کړي دي ښه واضح، حرام بیان کړي دي ښه واضحه، او د نورو خبرونه الله غلی پاتې شوی دی، نو تاسو هم تپوسونه مه کوئ. بیا که حدیث کې دا هم دي چې الله ولې غلی پاتې شوی دی؟ رحمتا بکم،
د شفقت او د مهربانۍ د لاسه چې دا پرېږده. موږ بیا راولږو هغه څه کې ګوتې وو چې الله ترې غلی پاتې شوی دی. نو دې عالم ورته وایي چې ته یو ځمکې له ورشه فإن بها أناسا يعبدون الله، هلته څه خلک دي هغوی د الله بندګي کې ډېر دینداره خلک دي، هغه ځمکې وه. فاعبد الله معهم، نو ته ورسره هم د الله بندګي کوه. ولا ترجع الى أرضك، او د خپلې ځمکې ته بیا واپس ګورې نه راځي. فإنها أرض سوء، دا ډېره بده ځمکه ده. کله ګوره ځمکې ته نسبت د خوالي او د بدۍ کېږي، دې مطلب دا نه چې دا ځمکې کې به خپله دا صفت دی، معنا دی چې اوسېدونکي دي سي یاره پلانۍ ځمکه ډېره دینداره ځمکه ده. نو ځمکه دینداري کوي، څه مطلب شو؟ خلک یې دیندار، یا دا ډېره بده ځمکه ده. ها د ځمکې هغه صفات شتي د فصل د اوبو په هغه اعتبار سره که ته وایې چې دا ښه ځمکه ده، دا بده ځمکه ده، جدا مسله. خو دینداري او بېدیني خو د ځمکې سره تعلق نه ساتي. خو دا د عربۍ لغت او د بلاغت یو طریقه ده چې کله سړی هغه علاقه یاده کړي او مراد ترې هغه کسان. لکه یوسف علیه السلام رونه چې واپس رالو او بنیامین ته یوسف علیه السلام پاتې کړو په مصر کې، نو هغوی د پلار ته قسمونه خوړو چې ګوره موږ هېڅ دوکه نه ده کړې. ګینې ته تپوس وکړه د هغه کلي نه وایي، ته تپوس وکړه د کلي نه، نو کلي خبرې کوي، څه مطلب شو؟ تپوس وکړه د هغه خلکو نه چې هغه کلي کې اوسېږي. نو ستا دا ځمکه ډېره بده ځمکه دي او بیا نه راځي. فانطلق، هغه روان شو حتی اذا نصف الطريق اتاه الموت، بس دې منځ ته رسېدو چې مرګ راغی. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، د عذاب ملائکه هم رالو، فرشتې رالي، او د رحمت ملائکه هم رالو، د هغوی په منځ کې بحث او جګړه راغله. ځکه چې ګوره د نیکعمله سړي نه سا هغه رحمت والا ملائکه دي، بدعمله مجرم نه جهنمي نه عذاب والا ملائکه دوی په منځ کې ورانه شو. فقالت ملائكة الرحمة، رحمت والا ملائکه دا وویې جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى، اجر مسا منګه دی خو په الله پسې راغلی، د خو توبه ویستو، د رجوع کړې وه او د زړه د کومې نه یې کړې وه. وقالت ملائكة العذاب، عذاب ولا ملائکه وایي چې انه لم يعمل خيرا قط، ته خو د اوسه پورې چې د خیر کار نه دی کړی. فاتاهم ملك في صورة آدمي، په دې کې یو بل ملک راغی، فرشته د انسان په شکل کې. فجعلوه بینهم، یا هغوی ته بس ته زموږ په منځ کې فیصله کوونکی شو. فجعلوه بینهم مطلب حکما، په منځ کې دی فیصله کوونکی وګرځوي، زه ته وکړه فیصله. هغه وایي داسې کار وکړئ چې قیسو ما بین الارضین، ناپوالي د دې ځمکو دا ځای ناپ کوئ، دا فاصله ناپ کوئ. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، نو چې کومې ځمکې ته دې نږدې وي بس هغه معامله ورسره وکړئ. که دې نږدې د خپلې ځمکې ته چې دا بده ځمکه ده بس بیا عذاب والی بوځئ، او که دې نږدې دې ځمکې ته کومې ته چې مخه ده نو بیا خو هغه ملائک به د سره معامله کوي چې هغه رحمت والا دي. الله اکبر. فقاسوا، او ځای ناپ کړو. فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد، نو هغوی چې کله دا ځمکه ناپ کړه نو دی نږدې وموندو هغه ځمکې ته کومې ته چې مخه کړې وه. فقبضته ملائکة الرحمة، رحمت ملائکو ته ساه واخیست. و دا وضاحت په نورو حدیثونو کې هم راغلی، څنګه دی نږدې شوی دی. یو روایت کې راځي الله اکبر، کله یو لیش فاصله ډېر فرق راولي، او دا به زه په دې فایده کې ذکر کوم انشاءالله. یو روایت کې راځي فکان الى القرية الصالحة اقرب بشبر، یو لیش دی د ځمکې ته نږدې و کمې ته چې روانو، یو لیش بس. معمولی مه ګڼئ دا بعض فاصلې، دې باندې انسان یا د تباهی فیصله کیږي یا پې د کامیابۍ فیصله کیږي.
بل روایت کې راځي فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. و د ملائکو یو بس رباس روان دی، سړي پکې فیصله وکړه، هغه هم په اصل کې ملک دی. همدغه منځ کې رب العالمین هغه ځمکې ته وحي وکړه، د کمې نه چې دی راوتی وایي ته لرې شه، او د کمې ته چې ور روان وایي ته لږ رانږدې شه. وقال قیسوا ما بینهما. اوس دا زینب کې فوجدوه الى هذه اقرب بشبر، نو دې کمې ته چې روان و هغې ته یو لیش نږدې و د دې بلې نه، یو لیش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فغفر له الله. الله اکبر. ما وختي سوچ کو جمعې په شپه موږ اکثر یو داسې بیان کوو چې هغه څه سلسله وار نه وي چې څه باره کې به خبرې کوو. دا حدیث الله زما زړه ته راواچو چې دې ته زموږ ډېر سخت ضرورت دی. بیا په تعدیل سره دې نه یو څو فایدې ما نوٹ کړې ځان سره ومې لیکلې. زه به یو څو ذکر کړم د الله په توفیق سره. دا قصه و ختمه شوه، ختمه شوه، عبرت پکې دی. اورېدو کې ښه نو، بیانولو کې هم ښه نو، خو اوس چې تاسو د دې نه عبرت والې او فایدې واورئ په هغې کې د هغې نه زیات خوند دی. اولنۍ فایده دا والی دا په دې زړه ولیکئ، په زړه. انسان که ډېر هم مالداره شي او که ډېر هم ښایسته شي، که ډېر هم زورور شي، او چې که ډېر هم نافرمانه شي، د الله نه سم لرې لاړ شي، خو دا زړه د هغه وخته پورې نه په ارام کېږي چې څو پورې الله ته نه وي واپس شوی. د ګناهونو هم سړی تنګوي. او زما خواله شخصي خبره ده، ډېر کسان راشي ابرج یو کش ټلیفون وکړو داسې وژړل لکه ماشوم چې ژاړي، ماشوم. تسلیم ور ورکړم الله مهربان رب دی، الله به رحم وکړي. دا به څه کېږي، توبه به الله زما قبوله کړي وکړي. دا ګناهونه نه دي، دا بېدینه سړی دا ګناهګار که دی په ظاهره کې تاسو وینئ چې دی خاندي را خاندي که نه، خو دننه ګورئ د ده زړه دومره تنګ دی، دومره چې ته پوه شې وکړه. دی چې دا نشې کوي دی خوشحالي لټوي، دی چې تماشې کوي دی خوشحالي لټوي، دی چې زیناګانې کوي دی خوشحالي لټوي، دی چې حرام خوري دی خوشحالي لټوي، دی چې جنګ جګړې کوي، قتل و قتال کوي، بې ګناه خلک وجني دی خوشحالي لټوي. خو لارې هغه غوره کړې دی چې په هغې خوشحالي نه، غمونه ښه ډېرېږي. خوشحالي خو د الله په دین کې. آرام شي چې په آرام شي دا پیسه خرڅه وکړي. موږ ته خو اسلام په میراث کې پاتې شوی دی، ځکه راسه دومره قدر نشته. زه تاسو ته دا وایم د کوم مجلس کې چې تاسو ناست یئ که نه، یاره قسم پرې درته خورم د الله په کور کې دا خوند د بچایانو په مجالسو کې نشته. دا د هغه کروڑپتی لکپتی چې د الله نه لرې دی، دا د هغه په مجلس کې نشته، دا په پیسو کې نشته، دا په ګاډو کې نشته، دا په زور کې نشته. دلته چې کوم خوند او سکون او د زړه په ارام شي، او ته چې کله الله ته سجده ولګې نه محسوسې، تندی چې کله سړی په منځ کې الله ته کېږي که نه، بس دا زړه داسې شي که نه لکه هر څه چې برابر شو، هر څه چې برابر شو. امام ابن القیم رحمه الله په دې باندې ډېر اوږد بحث کړی دی او په یو کتاب کې نه دی کړی، په ډېرو ځایونو کې هغه دا خبره ذکر کړې ده. وایي د زړه کې یوه تنده ده، یوه لوږه ده، او دا نه پوره کېږي مګر په دې باندې چې کله دا زړه واپس شي هغه چا ته چا چې دا زړه پیدا کړی دی، څو پورې چې هغه ته نه واپس شي. زه بل مثال در کوم د مخلوق، ولله المثل الاعلی. موږ ډېر لار شو لرې د مور پلار نه، په مسافرو کې، په غم خادو کې، سبقونو له یو شي نه بل شي، خو دا زړه د هغه وخته پورې نه خوشحالېږي چې څو پورې دې مور له دې پلار له واپس نه راغلی، ځکه چې دوی نه پیدا دي. او چې تر دې چې په قبر کې پراته دي دغه خاورو دې ډېري له ورځي سکون ورته میلاوېږي، قبر یې ویني بیا هم څه نه څه تسلي وشي.
اوس سم خیال دی چې یو خالق دی بل مخلوق دی، نو دا مخلوق چې خالق ته واپس شي څومره سکون به ورته میلاږي. هغه پیدا کړی دی، دا زړه پیدا کړی الله دی، دا زمونږ دا بدن پیدا کړی الله دی. دته سکون هلې میلاویږي چې دغه خالق ته واپس کړي، دغه خالق ته چې نه واپس کړی دی. دا قاتل د سلو کسانو ولې ګرځېدو په مولیانو پسې او پیرانو پسې؟ سکون نه و، سکون نه و. حالانکې زه یم چې دا به ښه بدماش سړی و چې سلې وجلي دي، معمولي سړی و، ښه زورور سړی و، ښه تکړه سړی به و، معمولي سړی خو نه دی. سکون نشته، څه به وکړي په زور باندې؟ نو ځکه یو سره دا یاده کوي نن، که غواړې چې ژوند کې دې سکون راشي او خوشحالي راشي، الله ته واپس شه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله وی د مؤمنانو زړونه مطمئن کېږي د الله په یادولو سره، او د الله په یادولو سره الله وی زړونه مطمئن کېږي. ګناهونه سړی تنګ کړي نور بس دی، سړي طبیعت ګډوډ شي. طبیعت چې زموږ ګډوډ کېږي دا ګوره هسې نه ګډوډ کېږي. موږ ډایرکټ سوچ څه ته ووځو چې یاره دا زما مالي حالات کمزوري دی، لکه مالي حالات ته په تندر ولګي، ته خو لږ دې طرف ته هم سوچ وکړه ستا د الله سره څنګه معامله ده. مالي حالات څوک دومره نه تنګوي څومره چې ګناهونه سړی تنګوي. مالي حالات دا خو رزق د الله تقسیم کړی دی، زه لږ کم دی چې ګزاره به کوم. اوس ګناهونه نافرمانیان په دې کې خوشحالي نشته. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ښه بله فایده یاده کړي، دا فایدې چې ځکه مې تاسو ته بیانوم که نه، دا هغه فایدې دي چې دا ته کتابونه ورپسې لټې، البته دا فایدې راوباسي ځکه بې قدري ونه کوي. یوه دا فایده، په هر انسان کې د خیر تخم څه نه څه پروت دی، خو اوبو ته ور اچول غواړي چې دا راګډ شي. پوه نه شوې؟ دا پوه شوې؟ دې سړي کې خیر و، څه دلیل دی چې خیر پکې و؟ الله ته واپس کېدو تنګ شي. دا خیر شتي، خو د چا هغه خیر ډېر دی راښکاره دی، او په مخه ولې اوبه ورکوي، په مخه ولې اوبه ورکوي. هغه اوبه څه دي؟ هغه قرآن او حدیث ته دینداري ده. نو دی په مخه اوبه ورکوي، اوبه ورکوي، فصل تازه دی، هغه بل سره تخم پروت دی خو اوبه نشتي، سیلۍ نشتي، نور نشتي. زما اوس دا کار دا دی چې د الله په توفیق سره په دغه زړه کې چې دا کوم تخم پروت دی دې ته د اوبه ور واچوم. اوس دا کار د انسان خپل هم دی او دا د عالم کار هم دی. دوه خبرې دي، د عالم ما او دې سړي په خپله. ما ورته که لږ کوشش وکړو که نه، لږ کوشش وکړو نو قصه برابرېږي، خو لږ کوشش پکار دی، الله توفیق نه بات. دویم عالم له پکار ده چې په دې خلکو کې دغه خیر راوچت کړي کوم چې دننه پروت دی. بعض الله دې ورته هدایت وکړي، بعضو دعاتو علماو ته د هغوی خوا ته تله، که لږ ډېر خیر دی یو هغه رڼا هم بندې شي. لکه څنګه چې دا غریب تللی و په پیر صاحب پسې، پیر صاحب راوشړو که راویې نه شړو، هغه یې ورک کېږي توبې زویه. هغه وله دا قصه ختمه کړه، خو دا څنګه یې نا امیده کړو. نو زمونږ د معاشرې بعضو علماو، د بعضو یم ټولو نه، د هغوی دا کردار دی. که شرابي خواله ورشي نو دی به ګونه ورانه کړي. که یو کس خواله راشي ګیره خریلې ده، دی وایي زه د سره سلام نه کوم. که یو کس مونځ اودس کې لږ کمزوری دی، دی وایي لرکوه دا خبیث. که یو سړی راشي تپوس وکړي چې مولوي صاحب زما دا توبه به الله قبول کړي، توبه شکر وباسي چې د اسمان نه باندې کاڼو باران نه کېږي.
ته توبې لکه سره ولې سړی نه امیده کې هغه کې دومره خیر دی چې ستا خواله راغی چې راغی ته یې لږ نور رانږدې که او د رسول وسلم خواله چې هغه ځوان راغلی وي زنا کوو کیسه تاسو نه ده رسول وسلم پوه کړو هغه وایي زما دې په الله قسمي چې د رسول وسلم خواله راتلمه که زما په دې دنیا کې یو ارمان و نو هغه دغه و چې زنا وکړم او چې د رسول وسلم د خوا نه تلم که په دنیا کې زما یو شی بدي شو نو هغه دغه زنا وه ته یې رانږدې که سینې ته رانږدې که کښېنه وه ځان سره خبره ورته وکړه نو په هر انسان کې خیر پروت دی خو د بعضو هغه داسې دی چې هغه اوبه غواړي سیلۍ غواړي نور غواړي چې دا راوچت شي نو دا کار به دی په خپله کوي یو او دویم دا کار د عالم او د داعي په ذمه دی چې دی په دې خلکو کې دغه خیر راوچت کړي بله فایده دریمه فایده دا یاده که د خیر چابي وګرځه او د شر چابي مه ګرځه د خیر چابي وګرځه د شر چابي مه ګرځه یا کونجي او د شر دپاره ټاله وګرځه او د خیر ټاله مه ګرځه سړی به وایي چې قصه سره روانه او ته لاړې کمزي ته او که نه قسه همدقه روانه ده پیر صاحب د خیر ټاله ګرځېده پیر صاحب د خیر ټاله ګرځېده او ګوره هغه عالم ته چې هغه د خیر چابي وګرځېده ځکه حدیث کې راځي چې د الله بعض بندګان د خیر کنجیانې دي او بعض د شر کنجیانې دي او بعض د خیر دپاره ټاله ده بندوي او بعض هغه نیکعمله دي چې شرونه بندوي دلته اوس وګوره پیر صاحب څومره لوی نقصان وکړو خیر یې بندو که نه بندو په سړي باندې ټول خیر یې بندو نو ته هم داسې کار وکړه چې په خلکو باندې دروازې د خیر مه بندوه او مه د الله بندګان د الله نه امیده کوه مه نه امیده کوه څوک که دیني مسله ده او که دنیوي زه اکثر چې د ملګرو سره کښېنم که نه نو زما خپل ذهني د عادت ته یو ملګري ته هم دا نه یم چې ستا دا مسله ډېره ګرانه ده چېرته هم دا نه یم الحمدلله خو زړه کې راته پته چې ښه ګرانه ده دلته یو کس ته څه مسله راغلې وه ډېره مخکینۍ خبره ده 2018 به و که 18 نو دغه هغه مسله ډېره پیچیده وه او د خلکو سم یرولی و داسې یې ګډوډ کړی و که نه چې زه تاسو ته څه ووایم ما سره ملاو شو چې ما سره ملاو شو ما ته وایي چې مسله داسې او مسله داسې غریب د مخ نه پته لګېده ما ورته ما مسلې سره به وروسته ګورو راځه اول سزي ته ورځو جوس کو تازه یا طبیعت برابر کو لږ به ساه ازاد کو صحیح ګاډي ته وکړو لا به جوس هم وڅښو بیا مې مسله اوس بیان مسله هغه بیان کړه ما ته پته ولګېده دا خو ګرانه ده انساني اصولو مطابق الله ته څه ګران نه دي او زموږ د اصولو مطابق نو بیا هغه ته ما هیله بیله ده هغه ما ته وویل دا وړه ده نو ما دا خو هېڅ مسله نه سړی چې د غټه مسلې بیانې کړي ته دا وړې خبرې دې رااګستې دي او لوی سړی ته ځان ته وګوره ځوان سړی ښایسته سړی د خپلو کارونو ته وګوره ته دې بدن ته وګوره په کار دی ته بل حوصله ورکړې ته ځان له دومره ګډوډ دا خو یو څو ورځو کې الله حل کوي د خپل رب نه امید ساته ته به ولې دا منډه ووایي یاره دومره خوشحاله وه په دې واپسۍ کې چې کله ته ما ته وایي وایي زما دې په الله قسمي دومره زه ګرځېدلی یم په دې مسله کې که چا ما ته د اوسه پورې دا خبره کړې کومه چې تا نه وکړه و د ده نیمه مسله حل شوه د نیمې سره د دې اوس ګوري مخکې نیمه حل شوه من کې دا مرض دی بیا خصوصا خبر کېږي ونه پښتنو کې یعنی که یو سړی معمولي بیمار وي نو ته بس الله دې ته خیر کړي زموږ لکه څه مطلب دی ستا نه بس دې سره زموږ هغه نیا مړه والله زموږ نیکه مړ و دا څه خبرې دي کول نن څه زیړ زیړ نه یاره دا زموږ سوالونه دي دا لکه سړی حیران شي سړی چې دې سړي ته اوس څه ووایه څه نری نری کېږي نه سی چل دی
که ته ورته وایې چې ما ته دا پلاني مثلا مالي راغلی اوهو مالي زه الله دې مل شم بس هغه غریب په ښه په سوچ کې شي چې الله ګوره څه وشو نو ګوره د خلکو امیدونه مه ختموئ د خلکو امیدونه رسول الله سلم هغه حدیث کې څه وایي وایي چې کله تاسو لاړ شئ د مریض خوا له تپوس له فنفسو له فی الاجل د ده امید پیدا کړه په ژوند کې دا صرف قانون دلته نه د مریض په خوا کې هر چا ته چې څه مشکل دی ته ورته امید د دې مشکل د ختمېدو پیدا کړه او الله رب العزت پې ختم کړي نو د خیر چابي وګرځه د شر مه ګرځه او د شر ټاله وګرځه د خیر ټاله ونه ګرځي ورسېدی به که نه ښه یو فایده به راته ذکر کم تاسو به ورته تعجب وکئ او هغه دا د عالم د کس ته څه ووایي چې څه وکړه دا خپله ځمکه پرېږده بلې ځمکې ته لاړ شي زه تاسو نه سوال دا کوم چې ورته یې ووایي ستاسو دا کلی ډېر بد کلی دی ستاسو دا کلی ډېر بد کلی خلک یې ښه نه دي نو دا سړی قاتل دی که مقتول دی او وجلي څوک دي سل کسان کوم ځای کې وو په دغه کلي کې وو نو کلي والا خو مظلومان دي که نه قاتل دی قاتل خو دی که نه ظلم یې د هغوی سره کړی دی سل کسان یې ته وجلي دي یا یو کم سل یې ته وجلي نو عالم ته څه پته ولګېده چې دا کلی بد کلی دی په کار خو دا اوس که موږ له داسې مسله راشي کم علمه او چې سوچ یې دومره اوچت نه ما خو ډایرک ورته دا وایي چې ظالم زویه تا خو دغه کلي بیخ وباستو او ښه خلک دي چې سل کسان دې تا مړه کړي دي اخر دې عالم ده ته ولي ووایي چې دا کلی یې پرېږده دا مشهور دا یو ښکلی جواب ده یعنی مشهور به دي د دې جواب ګوره دا دی اصل کې د عالم دا اندازه د دې ځای نه ولګوره دا پټه اشاره ده چې دغه کلي کې د الله شریعت نشته او دا کلیوال د الله دین نه تطبیقوي ځکه که دوی د الله دین تطبیقولی دې سړي به سل کسان نه ووژلي ورسېدی به که نه نو اشاره دې طرف ته شوه چې او دا کلیوال د الله د دین نه لرې دي پته ولګېده نه نه مجبور جدا خبره ده مجبور موږ نشو ویلی چې دی مجبوره کړې خو دا واضح شوه چې هلته فیصله نه کېږي د الله په قانون تعلم دی که نه دی او چې د الله په قانون فیصلې څوک نه کوي دا ښه خلک دي که بد خلک دي بد خلک دي بل موږ سوره مایدې په تفسیر کې باسو دا ګوره څومره پټه فایده پکې دننه پرته ده بله فایده دا واله د عالم ورته ووایي چې ته بل کلي ته لاړ شه او دا خپل کلی پرېږده نو د دې نه دا فایده راووته چې ستا په هدایت کې او نیغې لارې ته راوړېدو کې ستا د معاشرې ستا د ملګرو یو لوی کردار دی او ستا مرضي ده بدعملو سره چې کښېنې په ګډه وډه به یې لکه څنګه چې دا سړی و که غواړې چې دیندارۍ ته راواوړې نو ته به دغه ملګري پرېږدې ته به دغه معاشره پرېږدې چې کومه ګډه وډه ده د معاشرې اثرات یې په سړي باندې اوس ته کینی پاسې د سودخورو سره ته به سود څنګه پرېږدي ته د هغوی سره کینی ته د هغوی مالونه یینې ته د هغوی تجارتونه یینې چې هغه ډېرېږي هغه راته وایي زه خیر دی او لږ دی او راځه او مړه یې څه د ځان نه دي مولا جوړ کړی څه ځان یې تقوادار جوړ کړی ډېره ګرانه چې ته د دوی په منځ کې پاتې کېږي او سود پرېږدي ته د نشه ییزو منځ کې کینې او نشه پرېږدي ته د بېلمازو په منځ کې کینې او د مونځ اهتمام کول غواړي نه ته به دا ځای پرېږدي نو دې کې زموږ دپاره دا نصیحت شو که چېرته موږ ژوند بدلول غواړو دا بد ملګري به پرېږدو دا خرابه معاشره به پرېږدو نو موږ به برابر شو
دا د دې ځای نه دا فایده راووته ځکه دې عالم درته ووایي چې ته څه چل وکړه ته بل کلي ته لاړ شه او کلی د چا د دیندارو خلکو دیندارو خلکو خواله ځای راځي علماو سره کښېنئ پاسئ د پرهیزګارو خلکو سره کښېنئ پاسئ دا په سړي باندې اثر کوي بله فایده دی په دې دیندارو ملګرو کې که نه که ته کږېږې را کږېږې ته نیغې د الله په توفیق سره لکه ته پروت یې د سهار اذانونه او اقامت او مونځ وشي او ستا د ملګري نیک عمله دي تا پرېږدي خوب دی شرط دی چې نیک عمله وي تا نه پرېږدي داسې او که نه کېدی شي کمرې نه دې وباسي دا خبرې تا مجبوره کوي چې ته منزله راځي خو چې اووه کسان دي شپږ اوده پراته دي دا یو پکې منزله ځي یو ورځ به داسې راشي چې دی به ورسره اووم شي هغه به خوب پوره کوي بیا هېڅ هغوی نه به متاثره شي نو دا یو فایده دې ځای نه راووته که ژوند بدلول غواړئ ملګري به ورته بدلوئ ملګري به بدلوئ معاشره به بدلوئ د کور ماحول به بدلوئ که غواړئ چې ستاسو بچي دینداره شي که نه هغوی ته به ماحول جوړوئ الله رب العزت ته زمونږ معاشره نیکه معاشره وګرځئ ښه الله اکبر یو بله فایده چې سړی پکې سوچ وکړي که نه ته یو قدم خو واله په الله پسې او بیا وګوره چې الله څه کوي ته یو قدم واله بیا ګورې چې الله څه کوي خو ته خو قدم واله که نه موږ قدم نه الو د الله طرف ته دومره مو ځان کلک کړی دی دومره په دې ګناهونو کې ورننوځو ورځو د الله طرف ته یو قدم واله یو قدم ستا ژوند بدلوي دې سړي سره یو قدم سي چلو کړو د الله په توفیق یو قدم یې اخیستی یو قدم و د ده قدم د څه و چې دی ګرځېدو په توبې پسې ته خو یو قدم اوچت که که ته خو لږ ورمخکې شه که نه تاسو زه بار بار درسونه کوم رب العالمین بانه غواړي ګورې دومره مهربانه رب دی که نه بانه غواړي چې دا بندګان جنت ته لاړ شي خو چې په دې کې بنده جنت ته لاړ نه شي دا ډېر لوی بدبخته دی وایي ته که منزله لاړې د یو قدم سره ګناه ریږي د یو قدم سره نیکیانې ډېري که دا عبادت دې وکړو د یو کال اجر که دا عبادت دې وکړو 2 کالو ګناهونه معاف کېږي که دا عبادت دې وکړو لکه دومره غلامان چې آزاد کړو که دا عبادت دې وکړو داسې که دا څومره اجرونه الله ورکوي دلیل دی په دې باندې چې رب العالمین معمولي بانه غواړي هغه دا خوښوي چې دا بندګان لاړی جنت ته او ځکه الله په قرآن کې وایي ما یفعل الله بعذابکم الله ستاسو له په عذاب درکولو باندې الله څه کوي الله ته څه فایده ده سره الله بچوي پرې ډېرېږي چې موږ له عذاب راکړي د الله زور پرې ډېرېږي چې موږ له عذاب راکړي خو چې یو بنده په خپله نښتی دی چې نه ما له عذاب راکړه نو بیا خو الله عذاب ورکوي موږ یو قدم نه الو په الله پسې ته خو یو قدم واله ګوره الله رب العزت دا ژوند ټول بدلوي د کومو ملګرو چې اراده د ژوند بدلولو ته زه هغه ټولو ته دا وایم اول خپل ځان ته وایي تاسو د نن یو قدم والئ د الله طرف ته او د الله د دین طرف ته دې سړي له الله څنګه کامیابي ورکړه حالانکې د غټه توره نه ده والي څه غټه توره یې والي ده څه چلې کړی دی یو قدم یې د الله طرف ته اخیستی دی او هغه یو قدم دومره برکتي و که نه چې غفر له رب العالمین د هغې د لاسه هغه سړی بخښلی نو خیر دی یو قدم واله او ته به یو قدم والې او رب العالمین به دومره څه درکړي چې ستا په ګمان کې هم نه راشي ښه رب العالمین همدقې ته ګوري زموږ د قدم اخیستو ته زموږ د تکلیف ته زموږ د قربانیانو ته یو سړی د شپې راپاسي تهجد کوي په توره تیاره کې ولاړ دی رب العالمین دې ته ګوري دا د څومره لوی قدم اخیستی د الله طرف ته چې په جمعې کې راپاسېدلی دی د کمبل نه د بړستنې نه او الله ته ولاړ دی قدم دې ته وایي یو سړی ګوره روجې نیولي ده او شونډې وچې شوي دي ستاسو څه خیال الله یې نه د دې قدم بول الله څه ورکوي یو سړی تلاوت کوي
او خوله یې وچه شي، مرۍ وچه شي، ټیم یې ورکړی دی. یو سړی مانځه ته راغی، کاروبار یې بند کو، ملګري یې پرېښودو، ښځه او بچي د هغوی سره ناسته پرېښوده. څه خیال الله دا نه یو سړی ځان ستړی کړي، خوله ترې وبهیږي، پیسې وګټي، الله په لار کې ورکړي، ستا څه خیال الله دې نه خبرېږي. دې ته قدم اخیسته، ته یو قدم واله د الله طرف ته او بیا ګوره چې الله رب العزت تعالی څه درکوي. موږ قدم نه اخلو، موږ کوشش نه کوو، موږ محنت نه کوو. او بیا درته م ووایم چې زموږ هغه کوشش به هېڅ هم نه وي او رب العالمین چې څه راکړي هغه به ډېر څه وي. الله دې موږ له د دغه قدم د اخیستو توفیق راکړي. ښه، بله لویه فایده سبا بل سبا مه کوه. که دې سړي سبا بل سبا کړی وی، څه مو خیال مر خو را روان و که نه، او څومره نږدې و، خو که ده ویلی وی چې سبا به توبه وباسم، څه مو خیال دی ده سره څه کېږو؟ تباه و برباد. سبا بل سبا مه کوه. ګوره دې سړي د توبې اراده وکړه او مرګ راغی، که ده نه وی کړی. زما استاد دغه قصه ده. سبا نه به توبه وباسو او که مرګ راشي، سبا به ګیره پرېږدم که مرګ راشي، سبا نه به جي بس مونځ اودس شروع کوم، سبا نه حرام پرېږدم، سبا نه صدقه شروع کوم، سبا نه اذکار شروع کوم، سبا نه تقوا ځان کې راولم، سبا پرېږده را سبا کافر سبا دی، زموږ د سبا چېرته نه راځي. او سبا بیا موږ بل سبا وایو او بیا سبا او سبا. او د بعضو لنډه دا سبا یې دا دی چې کله دی بوډا شي بیا به ګورو، او که مرګ راشي. دې بني اسرائیلو کې چې کوم قاتل و د 100 کسانو که دله مرګ راغلی وی او د سبا بل سبا کولی، دا خو تباه و برباد شوی. د 100 کسانو قاتل به الله ته مخامخ کېدو. ځکه درته دا ویم سبا بل سبا مه کوه. ځکه چې ولې مه کوه؟ موږ ته هغه مسافه، هغه سفر اندازه نه ده معلومه څومره چې زموږ پاتې دی الله ته. د دې سړي ګوره ډېر لږ سفر پاتې و الله ته، ډېر یې کړی و، لږ پاتې و. خوش قسمتۍ ته وګوره پاک ته لږ سفر کې چې معمولي سفر پاتې و دی الله ته واپس شو. اوس ما ورته چې دا وایي چې سبا بیا سبا بیا سبا، موږ به کله رسو الله ته؟ سفر مطلب مرګ، کله به موږ رسو الله ته؟ کله به الله ته مخامخ کېږو؟ کله؟ هېڅ پته نشته. نو چې هېڅ پته نشته نو بیا موږ ولې په توبه کې سبا بل سبا کوو؟ بیا ولې موږ په دیندارۍ کې سبا بل سبا کوو؟ سبا به راورسي، سبا خو پرېږده. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هغه نصیحت به تاسو ته یادي، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، چې سحر شي د ماښام انتظار مه کوه، چې ماښام شي د سحر انتظار مه کوه. سبا پرېږده چې د باندې ورځ راغله د شپې انتظار مه کوه، چې شپه راغله د ورځې انتظار مه کوه. لا موږ پراته یو، سبا هم پرېږده. اوس چې کله بوډاګان شو، مړه اکثر ورته دا بعض ووایي سړی ډېر حیران شي چې ته نصیحت کوې چاته، لکه چاته ریږی چې یاره نصیحت کوه دینداري او داسې، بل تا ته ووایي مړه پرېږده ورځې دي. څه دي؟ ورځې دي. زموږ یو کلي کې ما سره دا واقعه راغلې وه، او یو مشره زنانه وه زموږ داسې لرې خپلوانو کې هم راتله، د هغه تپوس راغلی و. زه په هغو ورځو کې کلي کې وم، دا مخکې خبره د نن نه تقریبا 12 کاله داسې به کېږي. نو هغه ما سره کېناسته، ګپ شپ یې لګول، ما ته وایي چې دا اوس الله دې به رحم وکړي، جهالت دی نو څه وکړو. ما ته وایي چې دا تا دا ګیره داسې پرېښودې دا هلکوالی دی دا وروسته چې ته سړی دومره سختي دې شروع کړې ده، او دې پنسو ته دې وګوره او دا ګیرې ته وګوره، په دې عمر کې ته وړوکی هلکې داسې او دا د هغې سره خو ما 2-3 خبرې وکړې، ځکه چا به د چا پلار پوه کړې و، عمر ډېر زیات و،
او هغې چې دا کومه خبره وکړم د جهل د لاسه وکړه الله دې ورته وبخي دا خبره خو دا ګورې زموږ د معاشرې حقیقت دی په دې به سترګې نه پټو زموږ په معاشره کې د ډېرو خلکو په زړونو کې دا خبره پرته ده چې د دیندارۍ وخت هغه هله دی چې کله ته د 50 نه 80 نه واوړې او ټوپي سره د اودس ماتېږي که نه نو بیا به دیندارۍ سره او دین سره ګورو په ځوانۍ کې کوه چې څه کوې کوه که نه زما دا خبره غلطه ده او که په دې ځوانۍ کې مړ شوې بیا به څه کوو که د 40 کالو پوره کېدو نه مخکې مړ شوې که 50 نه مخکې مړ شوې بیا به څه کوو او آخري وخت کې هغه دینداري کول زه دا نه یم چې الله یې نه قبلوي الله قبلوي الله د هر عمر بندګي قبلوي خو د آخري وخت دا بندګي داسې لږه مجبورتیا هم شي د سړي که نه کور کلي کې داسې هم خلک تنګ وي ټوخېږي راټوخېږي او دا چغې چغارې او جګړې په جومات کې پروت دی ښه پاره کور والا هم خوشحاله او دی هم خوشحاله هېڅ هم نشته شهوت ختم خایس ختم زور ختم مال بچو ته واوړېدو او نور تقریبا د عمر په ډوبېدو وي بلکل هغه اخره کې هغه ماښام ته نږدې هغه نور داسې سوروالی شروع نه کړي نو دې وخت کې خو بیا بندګي صحیح ده الله یې قبلوي خو مزه به یې هله کولی چې ته ښه ښایسته ځوان وې که نه او مال هم او زور هم او ښایست هم او شهوت هم او ته په اول صف کې ولاړ وې د دې ځان له مزه د دې ځان له خوړې نو سبا بل سبا مه کوه ښه الله اکبر د الله رب العزت پراخه مهرباني علم دی د کوم ځای نه د یوې ځمکې ته الله ووایي ته لرې شه د بلې ته ته رانږدې شه څومره مهربانه دی والله که دومره مهربانه په موږ باندې زموږ د مور او پلار وي خو موږ د هغه مهربانه رب در پرېښودی دی موږ ته در پرېښودی کنه الله رب العزت قرآن کې یو ځای کې وایي وربک الغفور ذو الرحمه په بل ځای کې الله وایي وربک الغني ذو الرحمه او رب ستا د رحمت خاوند دی د مهرباني د سوره مایدې تلاوت چې کله سړی کوي که نه نو د سوره مایده کې الله دا خبره ذکر کړې ده وایي هغه خلک کافران دي چې کوم وایي چې الله د دریو دریم دی په نصاراو باندې رد کوي او هغه خلک کافران دي چې کوم وایي چې عیسی علیه السلام اله دی یا د عیسی علیه السلام مور اله دی اوس دا معمولي کفر دی که غټ کفر دی چا چې دا کفر کړی غټ کفر یې کړی الله هغه ایتونو منځ کې څه وایي حیران بشي د الله د مهربانۍ ته افلا یتوبون الی الله ویستغفرونه الله وایي دوی توبه ولې نه وباسي بخښنه ولې نه غواړي یعنې رب العالمین غواړي که دوی بخښنه وغواړي زه یې بخښم الله وایي هغه چا چې ورسره شرک کړی دی کنځلې پسې کړي دي خنداګانې پسې کړي دي رب العالمین که دوی توبه وباسي دومره مهربانه خو که ما ورته هلک قدم والو که نه موږ قدم نه الو بیا هغه خبره ده یعنې دې سړي څه توره والده څه وزن اوچت کړی دی یو قدم او رب العالمین ځمکه رانږدې کړه ته قدم واله رب العالمین به راته لاره اسانه کړي او برابر به کړي لکه څنګه چې ده ته اسانه کړه ډېر مهربانه رب دی دا بس خبرې سړی ډېر خوشحالي او د سړي ډېر امیدونه پیدا کوي او یو هغه نه دی هغه حدیث چې دی صحیح بخاري کې هم دی په نورو کتابونو کې هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله څه لیکل کړي دي او ځان سره د عرش په خوا کې ایښودي دي الله لیکل کړي دي د عرش په خوا کې ځان سره ایښودي د هغه سره دي او په هغه لیکلو کې یوه خبره دا لیکلې ده چې زما رحمت زما په غضب زورور دی دا ډېره خوشحالۍ خبره ده دغه چې موږ د خپلو ګناهونو ته وګورو د حالاتو ته ناامیده شو که نه دا بعض خبرې واورو ډېره امید هم پیدا شي ځکه چې دغه کنده کې یوازې پرېوته الله ته ډېره ګرانه شپه موږ ته پرته ده او که الله رحم ونه کړو په هغه ورځ په موږ باندې نو هر څه لا ختم شو خو الله مهربانه رب دی زه یو خبره ته ذکر کړم ذهن ته مې راله د دې حدیث چې کوم
الفاظ د روایت دي په یو روایت کې داسې راځي وایي دا سړی چې کله مړ کېدو او زه دا یقیني یم چې دا مسله به تاسو اول پرې راوړئ کېدای شي دا قصه به کې ډېر ملګري اول پرې راوړي هغه روایت کې ورسره دا الفاظ زیاتي دي ګوره وی فنأ بصدره نحوها وی کله چې د دې سړي نه ساه وته ساه د چا نه د قاتل نه دا سل کسانې چې وژلي دي وی چې کله ترې ساه وته که نه او دا اندامونه یې ورو ورو کار پرېښودو سړي ته اندازه لګي دا حال به په ما او تا باندې راځي یوه ورځ خو په ورځ به موږ بیانولی نه شو نور دا به راځي دغه شان د دې خپو نه شروع شي دغه شان دا بدن ورو ورو یخي ده ته اندازه ولګېده نو وایي دا خپله سینه نه ده سینه دا یې دغه کلي ته مخامخ کړه د کوم کلي ته چې ور روان و چې الله مې داسې مړ کړي چې الله زما خو مخه وه دا ډېر ناشنا الفاظ دي دغه روایت کې سینې هغه کلي ته مخامخ کړه یعنې شکست یې ونه منو او چې هر څه بدن ختمېدو والا او حرکت بندېدو والا سینې ور مخامخ کړه سوال دا دی چې سینې ته څه ور مخامخ کې اصل کې د ده حال دا وایي اگر که جبې کار پرېښودی د دغه ټیم کې جبه درنه شي چې یا الله که دا بدن زما ودرېدو نو زه ګوره زه دغه کلي ته په زړه سره روان وم نو زړه مې اوس هم هلته روان دی بدن خو دلته پاتې شو خو زه د زړه د کومې نه هلته ور روان وم الله اکبر اخر دې سړي به څه سکون محسوس کړی چې ده په زنکدن کې سینه هغه طرف ته کړه ته هم څه خوند څکلی که نه الله ته واپسۍ کې ډېر خوند دی ډېر خوند دی واپس شئ چې دا خوند وسکئ واپس شئ دا خوند به وسکئ دومره خوند چې د زنکدن په سخته کې سړی سینه مخامخ کوي او سینه کږی را کږی او خوځي را خوځي ده د سینه دغه طرف ته ور مخامخ کړه دغه شی چې یعنې الله روان هم ګورئ الله اکبر دا خبره دی شیخ الباني رحمه الله په یو نصیحت کې کړې ده هغه وی د الله طرف ته چې کومه لار تللې ده دا ډېره اوږده ده دا لار څه ده اوږده ده او موږ کمزوري یو او په دې لار باندې خلک تللي دي پخوا او روان دي پې او داسې پې تللي دي چې زموږ د نظرونو نه غیب شوي او اوس پې هم سره روان دي او موږ پې هم روان دي خو زموږ هغه روانېده څه دي لکه کله چې ماشوم په خپاړو روان کله ولیږو کله راپاسو کله پکې ټینډک وخورو نو شیخ الباني څه وایي وایي موږ چې د خپلو حالاتو ته وګورو نو د دې لارې اخري سر ته رسېده ډېر ګران دي او دا شیخ الباني د خپل ځان مبارک وایي چې زموږ بل څه حال نو د دې لارې اخر سر ته رسېده وایي څه دي ګران دي خو بیا یو ناشنا خبره کړې ده خو ته په دې لار روان اوسه صحیح ده که وبه نه رسې خو که مړ شوي نو الله ته به دا ووایي چې یا الله روان خو هم په دې لار صحیح ده کله به مې تندک خوړو کله به په خپاړو شوم کله به پکې لږ کېناستم دمه به مې وکړه کله به مې اوبه څکې کله به پکې راولېدم کله به پکې پرېوتم خو روان هم لار مې بدله کړې نه ده دا دقه مثال دی ګورې دې سړي ولې دا سینه مخامخ کړه دغه کلي ته چې الله د دې نه اخوا زما اوس نه رسي نو اخو تا راله بدن ودرو الله اکبر اخو تا راله بدن ودرو نور زه حرکت نشم کولی ګنې مخه مې دقه ده نو هغه د دې رب سره معامله وه داسې کریم رب چې هغه پسې هغه ځمکه رانږدې کړه د انسانانو کې چې کله د عزتمن خوا چاله ورشي که نه شرط دا دی چې عزتمن اوس که ته په دې سړي واورېدې چې هغه ځان له بې عزته یا بې ادبه بې اصوله تربیت یې نه شي جدا مسله ده خو چې د عزتمن سړي خواله ورغلې که نه عزتمن سړي خواله نو هغه به درته د کور نه بهر ولاړي او کله که لاره لږه خطرناکه وي نو هغه به دپسې د غره نه راکوشوي کته به درته ولاړي او که شپه وي نو هغه به درپسې نور مخې ته درغلی دا ته د عزتمن سړي کور ته روانې
او چې د الله خواله ورځي څنګه استقبال به دې کوي. او ځکه حدیث کې راځي الله اکبر الله اکبر، هر خبره شته حدیثونو کې، خو موږ کافر یو. هغه حدیث کې راځي، تاسو به اورېدلی مې، حدیث قدسي د الله وی څوک چې ماته یو لیش را مخکې شي زه ورته یو ګز ور مخکې کېږم. اورېدلی هم دی، یا یو سنګل ور مخکې کېږم. دا به ښکلی دلیل دی وګوره او مثال دی. دی یو لیش ور مخکې شوی دی، رب العالمین پسې دومره را مخکې شو چې هغه ځمکه پسې را نږدې کړه. خو ته خو الله له ورشه که نه، ته د الله در له ورشه، ته د الله میلمه شه. ګوره چې الله رب العزت څنګه ستا اکرام کوي، څنګه ستا عزت کوي. خو چل ټول په من کې دی، چل په من کې دی. بله لویه فایده، ګناهونه که دې ډېر زیات کړي دي که نه، نه امیده کېږه مه، ستا د دې ګناهونو په مقابل کې د الله رحمت دومره پراخه دی چې اندازه یې نشي لګولی. مونږ کې به چا 100 کسان وجلي؟ نه. بیا ولې موږ نه امیده یو د الله نه؟ زما دا ګناه به الله وبخي، او بخي چې شرک بخي، چې توبه وباسي شرک بخي. نو بله کومه ګناه پاتې شوه؟ بله یو هم بیا پاتې، هر یو بخلی کېږي خو چې الله ته څه شي واپس شي. بله مسله، او دا ډېره اهمه فایده ده، الله د دین په باره کې او د الله په باره کې به داسې څه نه وي چې تا سره علم نه وي. دا کار چا کړی دی؟ هغه پیر دا کار کړی دی. مسله ورته نه وه معلومه او بیان یې کړه، څومره لوی نقصان یې وکړو. نقصان یې خپل هم وکړو، نقصان یې د دې سړي هم کوو، په ده باندې د توبې دروازه بندوله. نو چې کله هم د شریعت مسله دله راشي که نه او تا سره علم نه وي، نو صفا وایه وایه ما ته پته نشته. ښه صفا وایه ما ته پته نشته. اوس که دې پیر صاحب ویلی چې ما ته پته نشته، د څومره لوی جاخۍ نه به خلاص شوی او دی به په کوم بچ شوی و، خپل سر یې به کوم کېښودو. او دا ښه دی چې دا سړی د دې نه بعد بیا که دا سړی واپس شوی وی بلکل تللی وی، خو ښه و چې هغه مخکې بیا لټون کوو. نو د دین په باره کې د ځان نه خبرې نه به کوي. بله فایده لویه، عالم او عابد کې فرق، عالم عابد کې فرق. دا زموږ پښتانه دا فرق نه کوي. یو عالم دی چې په دین پوهه دی، یو عبادت گزار دی. موږ ته کله ناکله د عبادت گزار ډېر غټ سړی ښکاري، او زه منم چې غټ سړی دی، موږ یې ګوره کمی نه دغه کوو. یاره وایي دا ټوله شپه تهجد کوي، او روژې، زکاتونه، صدقې، جهادونه، اذکار، غټ کار دی، غټ عمل دی. خو بیا هم په ده کې او په عالم کې فرق دی. عالم که عبادت لږ هم کوي که نه، خو د ده نه ډېر اوچت دی. عالم که عبادت لږ هم کوي، د عابد نه ډېر اوچت دی، ډېر اوچت دی، د سره مقارنه نه کېږي. او فرق دلته وګوره که نه، پیر صاحب عابدو، پیران د عابدانو ته ویلی کېږي چې دوی په ګرجو کې به ناست په ځان یې دنیا بنده کړې وه، څومره عبادت گزار دی. او هغه عالم ته وګوره، فرق مو ولیدو؟ هغه عالم خبرې ته وګوره او د عابد خبرې ته وګوره. نو ځکه زما دا یو نصیحت واورئ چې د مسلې تپوس کوئ نو د عالم نه یې کوئ، د ګیرې والا نه یې مه کوئ. سړی به ماته وایي چې د عالم خو هم ګیری نه، بیا پوه نه شوئ زما په خبره. مطلب دا دی چې صرف تپوس په دې مه کوه چې د دې سړي ګیره ده، او صرف تپوس په دې مه کوه چې د پټکې دی، او صرف تپوس په دې مه کوه چې د جومات په اول صف کې دی. زه منم دا ښه سړی دی، د ده پټکې دی، د ده ګیره ده، د عبادت کوي، دا خو ډېر اوچت انسان دی. خو تپوس دا وکړه چې دا عالم دی که نه دی، ورسېدی په دې که نه. ښه، بله مسله، مرګ اچانک راځي، هېڅ پته نه لګي، نو ځکه خپل معاملات هغه برابر که. بله مسله هغه دا یاده کوي، دې سړي قتلونه کړي دي، نو قتل څنګه معاف کېږي؟ دا به تاسو ته زه یو فایده ذکر کړم، اگر که ډېره اوږده ده خو زه به ته خلاصه ذکر کړم. ګوره، کوم سړی چې راولګي او بل مړ کړي، په ده باندې 3 حقه دي. څو؟ 3. یو حق د الله دی،
یو حق د مقتول دی کوم چې وجلی شوی دی او یو حق د خپلوانو د مقتول دی څو حق شو درې دې سړي توبه وویسته واضح دی چې حق د الله دته څه شو معاف شو ځکه چې الله دته ویلي ته به په ناحقه وجل نه کړي او ده وجل کړي دي الله به ورته معاف کړي اولیاء د مقتول خپلوان دی به د هغوی خواله لازم ورځي تاسو دیت غواړئ تاسو مانه بدله لئ که تاسو ما هسې معاف کوئ دی به دا مسله د هغوی سره هلته صفا کوي پاتې حق د چا شو د مقتول هغه نه معاف کېږي هغه نه معاف کېږي ما یو ورځ د یو عالم کتاب کتو هغه دې حدیث باندې لیکل کړي وو داسې خبره ولیکله که نه چې زما داسې لیکلي وو زما په دې جسم باندې دا غونې ذکر شو رب الکعبه او ځان سره مې ډایرکټ په ډایرۍ کې نوټ کړه داسې اهمه خبره وی ګوره چې دې سړي 100 کسان وجلي دي او د 100 کسانو حق دی په ده باندې سید الله خو دته خپل حق معاف کو خو د دې 100 سره به دی څه کوي نو هغه ورته لاندې لیکلي دي وایي نور خو علم د الله سره دی خو چې الله ترې راضي شو که نه هم دقه رب به وله دا 100 کسان د قیامت په ورځ راضي کړي او دته به دا حق معاف کړي کله داسې که دنیا کې خیر کړی داسې مخوري سړی چاله بوځي که نه هغه وایي مړی زه خیر دی زه خیر یې ته ورته معاف ته به لازم معاف کړي ځکه چې دومره قدرمن سړی راوستی دی دومره مخوري سړی راوستی دی زه لکه پلاني زه خیر دی ځه ته بس غلی شي هغوی بس تاسو وایي نو چې اوس الله هغوی ته وایي چې زه بس دی غلی شي نو معافي کوي الله اکبر قیامت پر ورځ ورته الله وایي زه بس تاسو یې معاف کوي نو چې دومره الله معاف کړی دی نو زه هم دا وایم چې دومره الله معاف کړی دی مخکې به ورته الله لاره اسانه کړي چې دومره دی په رښتیني زړه سره الله ته واپس شوی دی او د سینې دې کلي ته مخامخ کړې ده او په داسې حال کې مړ شوی دی نو انشاءالله امید دی چې نوره مخکې قصه به هم درته اسانه شي وخت ختم شو ګینې فایدې ډېرې زیاتې پاتې دي ډېرې زیاتې صرف ما چې کومې راجمع کړي وو هغه 140 فایدې وي دې کې په 140 کې موږ یو څو بیان کړ او هغه یو څو ما کوشش وکړو چې هغه اهمې او فایده مني امید دی چې تاسو به د دې واقعې نه عبرت اخیستی انشاءالله او دا واقعه به زموږ په ژوند کې د الله په توفیق سره یو بدلون راولي انشاءالله او یو قدم به والو الله ته که نه یو قدم واله او زما دا خبره چې جومات نوځي یاده ساته یو قدم واله او دویمه یو لیش قدم ګوره کله د انسان هر څه بدلوي